افغانستان ته یو ځل بیا د ټیټ کیفیت تیلو د واردېدو مخه نیول شوې ده. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پای وګورئ. نیمروز کې د نرم استندار دفتر چارواکي وایي افغانستان ته د 522,456 لیټره بې کیفیته تیلو د واردولو مخه نیولې ده. د ادارې د پنجشنبې په ورځ د غبرګولي په 26مه په خپل ټویټر لیکلي چې د تیلو 14 ټانکرونه چې د یوه لابراتوار لخوا تر ارزونې وروسته بې کیفیته پیژندل شوي بیرته ایران ته ورستانه شوي دي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې په نیمروز کې د طالبانو امنیتي چارواکو له ایرانه د 500,000 لیټرو ټیټ کیفیته تیلو د 12 ټانکرونو د بیرته نیولو خبر ورکړی و. خو د ایران د نفتي توکو صادروونکو اتحادیې مشر له ایرناس سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه افغانستان د ایران هیڅ صادرات بیرته نه دي راستانه کړي. د هغه په وینا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا تیل د کوم هیواد لپاره دي او کیدای شي دا د عراق تیل وي چې د ایران له لارې افغانستان ته انتقال شوي وي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.